وادخلوا من ابواب متفرقه د متفرقو دروازو نه ننوځئ ځکه ځوانانو برجسته نو علماء کرامو دې کې لیکلي دا وصیت ورته ولیکئ چې په یوه دروازه مه ننوځئ ویلې ما یخاف علیهم من العین وجه دا وه چې دی پیرېده چې دا زما زمن نظره نه شي ښه ځوانانو ورته وایي په بېلو بېلو دروازو ننوځئ نو ګورئ د بد نظر عقیده موږ او تاسې لرو او نظر شته خلک نظره کېږي بد نظر تاثیر لري زموږ یو استاد هغه کیسه کوله دا د سترګې د مشاهدې کیسه ده و یو ځای کې ناست و زموږ وطن کې وایي دوه کسان د ننګرهار طرف ته وایي دا دواړه په دې سخت مشهوره وو چې دا نظربازان دي وایي خلک ناست و د مجلس کې دا خبر رایاده شوه د یو بل ته ویل چې راځه زه ته سره نظر ازمایو چې زما نظر تیز دی او که ستا نظر تیز دی مجلس ناست و غټ خلک ناست وایي وایي د یو کس دی بل ته ویل چې ښه ستا نظر تیزه ته دې نظر وازمایه چې ستا نظر څومره تیز دی او څومره کار کوي وایي مخامخ یو ګټ په دې غار کې د پخوانه او ډېر مضبوط او قوي ګټ وه وایي چې کله دې سړي دا سترګې دې ګټ ته راتاو کړلې ویل چې او دا څه عجیب ګټ دی په څه عجیب طرز یې ښودلی شوی دا زموږ استاد کیسه کوله وایي موږ ناست وو وایي چې دې سړي ویل چې دا څه عجیب ګټ دی وایي دا لوی ګټ په منځ باندې دوه ټوټې شو یو طرف یو خوا لاړ او بل طرف بل خوا لاړ وایي بیا دې بل ته ویل چې ښځه ته دې اوس خپل نظر وازمایه وایي څه کېږي خو به پرې نه وایې نه وایي ته دې وازمایه نظر وایي د مخ راته و که دې سړي ته ویل چې دا څه ظالمې سترګې وې ګټې دوه ټوټې که وایي چې څنګه د ده د خولې نه دا خبر ووتله په همغې یو مجلس کې د سړي دواړه سترګې بیرون راووتلې وې نظر حق دی بد نظر ته موږ تاسو عقیده لرو و غم دا دی چې بد نظر ته عقیده لرو او بیا بل طرف ته ښه نظر ته عقیده نه لرو په دې عقیده یو چې د بد نظر په وجه سړی مریضېږي هم ځواني هم ځي قوت هم ځي استعداد هم ځي قبولیت هم ځي خو دې طرف ته بیا عقیده نه لرو چې ځینې نظرونه د نیکانو نظرونه دي که یو نیک انسان چاته وګوري نو هغه ته رب العالمین علم عطا کوي که یو نیک انسان چاته وګوري د هغه په باطن کې صفایي راځي که یو نیک انسان چاته وګوري هغه ته رب العالمین کمالات ورکوي که یو نیک انسان چاته وګوري هغه ته رب العالمین صحت ورکوي دې اړخ ته مو بیا عقیده نشته او سره د دې نه چې دا دواړه قسمه نظرونه شته ښه نظر هم شته بد نظر هم شته نو ازاله د امراضو د باطن څه شی ده ازاله د ترقۍ د باطن څه شی ده د باطن نه مو مرضونه په دې طریقه ځایله کېږي چې موږ او تاسو د رب العالمین د دوستانو سره تعلق وساتو د اهل الله سره تعلق وساتو د اولیاء کرامو سره تعلق وساتو د دوی لار تعقیب کو چې کله مو د دوی لار تعقیب کړه باطن کې به مو صفایي راشي او چې باطن مو صفا شه د الله تعالی د کتاب سره مو مناسبت پیدا کېږي او چې کله د الله تعالی د کتاب سره مناسبت پیدا شه نو که بیا یې لولې تاثیر به هم در باندې کوي که یې اورې تاثیر به هم در باندې کوي نه به یې په اورېدو ستړی کېږي نه به یې په لیدو ستړی کېږي نه به یې په ویلو ستړی کېږي دا د اولیاو حالاتو کې چې راځي چې دوی به ماسخوتن ودرېدل تر سهاره پورې به مانځه باندې ولاړو په یو رکعت کې به یې قرآن کریم ختموه ټوله شپه کې به یې قرآن کریم لوسته نو ټوله شپه ولاړه دا خو آسان کار نه دی دا خو سخت کار دی دا ستړي کېدل ولې نه وجه دا وه چې د الله تعالی د کتاب سره دومره مناسبت وه چې دا څومره اسرار او هغه لذت او خوند د رب العالمین په دې کتاب کې پروت وه هغه به دوی د لوستلو په دوران کې اخسته زه او ته چې نه اخلو مناسبت د باطن مو سره نشته الله تعالی دې زموږ او ستاسو د باطن مناسبت ته د خپل بهترین کتاب سره پیدا کړي